زموږ اودسونه پر کم خیال کله چې موږ تاسو استنجا و اودس موږ نه وچو د قیامت په ورځ د قبر کې چې کوم وخت بنده کښېښول شي اول د وارې عذاب چې ورکول کېږي د دغه بول د څاڅکو د وجې څخه ډېر ځان نظر ساتي سلسل بول دې ته وایي موږ په دې باندې باک نه کړو دا اوس خو دومره سوالات راغلی دي دا کسان خو باید په جیب کې ټیشو وګرځي دا ټیشو پیپر باندې اودس وچ کړي د بول نه وروسته فورا په اوبو باندې استنجا ویل د هغه کس لپاره دی چې هغه په طاقت کې هغه د بولو څاڅکي مرضي نه لري نو بیا د ده استنجا صحیح ده که چیرې د بولو څاڅکي مرضي لري د هغه استنجا نه صحیح کېږي بیا که چیرې استنجا ووالل څاڅکي راغلی چې هر څومره لمنځونه کړي الله یو نه ورقبلوي دی خو په پام کې نه اول له وارې به لمانځه در مخه په ښه توګه اودس کوي اودس دا دی چې اودس ته کولو مخکې به اول اودس وچوي زموږ کتابونه خو لاره هم ویلي دي که د چا اودس نه وچېدي غاړه دې تازه کوي دا پښه دې ټکوي دا دومره اهتمام کتابو کوي دي د دې لپاره چې دا اودس وچول دا ډېر مهم شی دی موږ تاسو باک نور باندې یو دوم اودس فاحسن وضوءهن اودس په ښه توګه باندې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي ویل للعقاب عذاب دی د هغه دپاره هلاکت دی د هغه کسانو دپاره چې زړه کې وچ پاتې هغه صحابه کرام یو خوا ته په سفر کړل اودسونه کړي او د ژمي موسم و دا پښې چې کله کله خشکې د ژر نه لندېږي بس اوبه یې پرتې کړي وي هلته خشکوالي اثر پر دا بجلکو باندې ملي نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د دې د وجې الله تبارک وتعالی بنده ته عذاب ورکوي موږ چې اودسونه کوو سنګلې مې وچي اوس خو دا زمانه ماډرنه زمانه دا لستونه یې دومره پیټ جوړ کړي چې راپورته کېږي چې دی په زور راپورته کوي دلته لږ سیر لاسي نو دا به سنګلې څنګه ښکاره کړي دا به سنګلې څنګه لم کړي نو د دې بیا لمونځ سره کم قبلېږي موږ چغې و بغارې و تاسو وګورئ په دا اوس حالات باندې څومره انسانان دعاوې کوي څومره بغارې وي دا زموږ دعاوې ولې نه قبلېږي زموږ لمونځونه ولاکه دي زموږ اودسونه نه دي چې لمونځونه اودسونه مې نه سه نو دعا به الله تبارک وتعالی سره قبوله کړي کوشش دا کوي هر مسلمان ورور چې اودس کوي د دغه ځای به لاسونه حدیث کې راځي شمره کومۍ دا لستون ته وایي لستونه به راپورته کړي داسې دی چې نیمه اودس کړي بیا لستونه راپورته کړي اوله واره به لستونه راپورته کړي دا سنګلې چې کوم دی دا په اودس په پرېولو کې داخل دی دا به پرېولې تر دغه ځای به دا خپل لاسونه مینځي په ماسه کې څومره کوتاهي موږ کوو بعض کسان چې کوم دي بس سر داسې ختم تاسو وګورئ کوم سنت چې په احادیث کې د اوداسه لپاره بیان شوی دي په هر سنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غټې ګټې دا نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کله تاسو د غاړې مسه کوئ راکشوئ یې مه داسې دا بدعت دی دا غاړې مسه چې لاسونه مې لانده کړي د داسې کېږي ولې ساینس لیکي وایي دلته د انسان رګونه دي کله چې پر دغه رګو باندې انسان د خپل لانده لاسونه ایږدي دا د ډېرو مرضو څخه الله تبارک وتعالی حفاظت کوي نبي علیه الصلاه والسلام څه وخت ویلي و ساینس ته اوس دا خبره ښکاره شي خبره بدبختي دا ته موږ چې د ډېرو مرضو ښکار جوړ شوي موږ د خپل رسول پر نقش قدم نه روان شوي سړی چې په کامله توګه باندې لمونځ کړي هغه به د هر مرض څخه الله تبارک وتعالی خلاص تاسو وګورئ دا اوس چې کورونا راغله دا ډاکټران ته وایي 5 واره به د ورځې لاسونه په صابون مینځي زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1900 کاله مخکې موږ ته ویلي چې ته به اودسونه کوئ فاصبغ الوضوء څه ته وایي دا لاسونه ټینګ وموږ له صفا زموږ چې لاس پر تېکې به خولې ته اوبه واچوي ګوري دا هر شی عبادت وبوله رواج مه بوله عادت مه بوله په هر اوداسه کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي دا اوداسه کې په ځان باندې اوبه مه راغورځو موږ په دې کې منع شوي چې دا سړی په چړپ باندې مخ ته اوبه غورځي اودس زده کوي ځوانان سو سپین ږیرو سوه در اوسه پورې زموږ لمونځ او اودس ولایي کوي زده بیا چې لمانځه کې موږ کوو ای واورئ نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به یو کس راپېښ شي 40 کاله به لمونځونه کړي په عملنامه کې به د یوه لمانځه اجر هم نه یې ورته لیکل شوی صحابه یا رسول الله دا ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی د لمانځه کې رکوع او سجده په اطمینان نه کول د رکوع او د سجدې په مابینځ کې ولاړه سمه نه کول زموږ ځوانان به تاسې دی چې راپور شوي پیسې مې راپورته کړي د هغې سجدې ته به څومره غځېږي قسم دې مې په خدای کوي یو عبادت الله را قبول کړي حال دا د صحابه کرامو څومره حضرت علي کرم الله وجهه په لمانځه کې دومره توجه وه دومره خشوع چې روایت کې راځي د ده په بدن کې یو غشی ننوتلی و کله چې دی په لمانځه ودرېدی ګوره دا پرزه لکه اوس نه زمانه کې چې پرزه باندې شي ډاکټران په اپریشن باندې
پچکاري ولګوي نشه کوي په اپریشن یې راکاږي. علي کرم الله وجهه وایي په لمانځه ودرېدي دوی دا غشي ځینې راکښلي وو علي رضي الله عنه په خبر شوی لرل. هغه صحابه وو لمونځونه وو. زموږ لمونځونه څه چې الله دې موږ ته هدایت وکړي. په لمانځه کې یوې خوا ته سوچ ولاړ شه بلې خوا ته سوچ ولاړ شه بلې خوا ته سوچ ولاړ شه بس دا یې په کاروبار په لمانځه کې هم شروع کړی. نو دا لمونځ به الله تبارک وتعالی چې دی نو ځکه سوی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فصلاهن واتم رکوعهن رکوع یې په اطمینان باندې وکړه. دومره قدر چې درې واره سبحان ربي العظیم ووایه دا سر او ملا به دا رقم دا اوس خو دا رقم خالي دومره کاږه شي دا رقم به دا هر سنت کې د هر فرض کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ګټه شته. ته بیا اوس وګوره موږ ته په کار نه دي ساینس موږ د خپل منظور سره وڅېړو خو ساینس خپله دا دغه کړې ده که انسان دومره پریکټس وکړي ملا او دغه رقم سر سره برابر کړي په ورځ کې څو وارې دا سړي ته به د ملا مرض نه ورلېږي. زموږ نبي علیه صلات وسلام په لمانځه کې موږ ته څو وارې وایي سجده کله چې انسان ګرد عمر ولاړ تاسو وګورئ موږ معاشره کې دا مشهوره ده چې بېدینه سړی مخ توري مشهوره ده که نه ده بېدینه سړي مخ توري وجه سره وجه دا ده تاسو واورئ د دې ګټه واورئ وایي کله چې انسان ولاړ وي دا د زړه پمپ چې کومه وینه غورځي کښته ډېر روانې لوړه ډېر نه غورځي. وایي کله چې دی پر سجده پرېوځي دا اندامونه سره راټول سي بیا دا زړه چې کوم وخت پمپ ووي د ده و مخ ته دا وینه راوغورځي دا مخ یې په وینه باندې تر و تازه سي د نور پیدا کړي او موږ په سجده کې که چېرې یو مسلمان سجده نه کړي دا ثابته کړي د هغه په لمانځه کې به هم هېڅ اثرات بیا نه وي. لمونځ په باره باید لمونځ دپاره